بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ ځای ده د خفګان په ځای کې د خوشحالۍ ځای دا ده چې الحمدلله د دغه مهاجرو لپاره د قمر تاسیس وکولی شو چې دوی ته د انتقال پروسه په نظر کې ونیسي او له هغې وروسته نن موږ د نغدو پیسو توزیع لرو تر څو دوی وکولی شي یو اندازه خپل مشکلات پرې حل کړي او له هغې وروسته به انشاءالله موږ دوی ته د خوراکي موادو مرستې هم لرو. خوراکي مواد ځکه چې دلته ګڼ شمېر خلک راځي دلته په کم کې دمه کېږي تر څو چې د دوی دغه ټول مسایل دلته پروسس کېږي له دولت سره دوی منتظر دي او دوی باید دلته د ډوډۍ زمینه ورته برابره شي هغه مو هم ورته تنظیم کړې ده. نو انشاءالله زموږ هڅه دا ده چې د دوی ضرورتونه پوره کړو. اوس اضطراري حالات د بنیادي مرستو په اړه موږ فکر وکړو. ستاسو د ملتیا نه پرته دغه هر څه ناشوني دي. تاسو د قمر بسط لینک د قمر بسط شمېره ښکاري موږ ته مسیج وکړئ او د خپلو دغو دردېدلو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ چې ډېر ترخه داستانونه ځان سره لري او ډېر دردېدلي دي او په درد کې یو مسلمان ورور سره درېدل زموږ اسلامي او انساني وجیبه ده. جزاکم الله خیر. وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو.